یو تاتاري بادشاه په یو علاقه باندې دربند ورته وایي، په هغه دربند باندې حمله وکړه. خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمان، ډېر ظالمان. نو چې دې سیک او دا دربند د مسلمانانو ښار، نو چې څنګه د حمله وکړه په دربند باندې، نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی، خو به اوس موږ هم وجني، زموږ بچي به هم وجني، ښځو سره به مو سره څه کوي. بس دې ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو، تښتو ته هجرت کوو. که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو، که را نغې طاقت د مقابلې موږ نشو لرلی، نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو. ټول کلي د دربند نه ووت، مسلمانانو تښتېده. تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه، کلي ګاډو څوک شته نه، نه هلکان شته نه جینکې، ټولو خلکو هجرت کړی، تښتېدلي. بس دیم خوشحاله شو، وي زما روبه مو لیده، زما د راتلو نه مخکې دا د کلي خالي پروت دی. وی صاحب یو دوه کسه پکې شته. وی څوک دي؟ وی جومات کې یو دوه کسان دي. وی راولئ، راوستل. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه، دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی، پیر دی. دی راوسته، اتکړی ورته واچولې، او یو ورسره یو مرید دی هغه هم راوست، اتکړی ورته واچولې. تاتاري بادشاه ورته وایي شهزاده، وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم؟ وی او. وی زما روب درته معلوم و؟ وی او. وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه؟ وی او. وی ته ولې ونه تښتېدې؟ اخر ولې ونه تښتېدې؟ وی زه خو د خدای کور کې ناست یم، د خدای کور ولې پرېږدم؟ خلک خپل کورونو کې هغه پرېښودل، زه خو د الله کور کې یم، د الله کور ولې پرېږدم؟ وی اوس پر ته پته ولګي داسې سزا درکړم چې یاد ساتئ. ټول ما نه ویارېدل، ته جومات کې ناست دی. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه چې دا واورېدل، یو تېزې چغې سره وی الله، او چې وی الله نو اتکړی اوښلی دې په ځمکه پرېوتی، خپو کې زولنی دي اوښلی دې په ځمکه پرېوتی، د مرید اتکړی او زولنی په ځمکه پرېوتی. چې تاتاري بادشاه وکتل، په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته یې فوج ولاته وي دا بوځئ، خپل جومات ته یې بوځئ. دوی ته غږ ونه کړي، اوس په بل غم ونړو. د اوسپنې غات کړی وشلی دی نه که بل چغې د الله وله مونږ چېته ونشلی، مونږ غرق نه کړي، دا بوځئ خپل جومات ته. وره په سچه د الله نوم واله، په محبت د الله نوم اخله. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، په شیخ الهند سے مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو، د شپې به هم تکرار کو، د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړو، یو به واړو نور به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وایي ما خپلو ملګرو سره هغه دی ورته ریویژن وایي د انګریزۍ کې خپل تکرار کو. وایي په یو ځای زه هم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو نو سال له سبق دې سره تړلی، په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه. وایي مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وایي ما ته ټولو وایي چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شې او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوهې که په دې سبق، که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی، پر سبالي سبق هم نه پوهېږو. ما کتاب ترخ کې واغېسته، شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم، نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي زه به ور مخکې شم، نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به دې زده کړم. خو سخت یخني وه. وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو، دې سینګ روان شو، نو زه ور تیز شوم، خو بس ما نه لږه سستي وشوه، دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې. وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه، ناراستي دې وکړه، دا به اوس څه کېږي، دا خو دلته کې دې لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي، نور چې وخېږي اشراق به کوي، هغې نه پس به راوځي، اوس بیا به دي درس لا، دا خو غلطي دې وکړه، ځان سره اوس لګېم چې لږ وختي راغلی وم، سب کې مخکې به ولاړ نو زه به یې لیدم، ما سبق مې ورته وي، دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل. وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم، ما ځان له سزا ورکوله چې ولېږه
چې بیا داسې نه کې اشرف علي نو په یخه یخنه کې ولاړم کتاب مې ترخ کې نیولی و یخني مې داسې کېږي چې وړچم خو مې چې نه همدلته به ولاړم وی شیخ الهند صاحب دنله لګیا د ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع دی وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم د ذکر هغه کوي خون مال راکوي ذکر هغه کوي خون مال راکوي وی چې کله نور روخته او دا خپل د اشراق او مکروه و ختم شو منځ کو او څنګه وروته ترخ کې می کتابو ما ته چې اشرف علي سدي او چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنه کې زره پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړیو چې جامع د خولو شوټ پوړو په تندي د خولو برواني وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه به زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وینا په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم چې دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه هېڅ باندې پوه نه شوم وی بیا تحقیق دوباره شروع کړو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم وی ما ته ورته وی چې سبق اخلاص کړ وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شم لږ نور هم ښکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا ووایم ګوره دا د الله سره نسبت دی یو مثال به درکړم تاسو پرې ښه پوه شئ عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک یو ځل ناستې وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عایشه خپله بیبي ده څومره یې خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده وی ما ته من انت څوک یې ما وی چې عایشه تو عایشه وی من عایشه څوک ده نه پېژنم ما وی ابنتو ابي بکرن د ابوبکر لور ده ته ما نه پېژنې ابوبکر لور یم ستا بیبي م که وی من ابوبکر څوک دی هم نه پېژنې ما وی ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی دی وی من ابو قحافه څوک دی وی ویرېدم چې روانه شوم دومره الله سره مضبوط نسبت دی چې دې وخت کې خپله بیبي عایشه نه پېژني هغه یار غار چې ټول عمر ملګری د ابوبکر نه پېژني د ابوبکر د پلار نوم پېژني چې د الله څوک دی داسې ذکر به کېده دغه ذکرت کړی ماتی دغه ذکر د بل مسلمان په زړه کې اثر پیدا کوي دغه ذکر د اشرف علي نه حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کوم شخصیت ته جوړ کو یو مثال درکو د رضا سابق سے تاسو ټولو پیژنده الله دې وبخي تاسو زموږ د رجوع فیصلې به کوو صبیح الدین سابق سے جمعات کې ناسم الله شاهد دی الله گواه دی دا خبره دې ما په خپل اورېدلې بلکې یوازې ما نه دا غړې دینو کې کړې دا خبره وې د په دیوبند کې وما او صاحبزاد عبدالباری جان صاحب زموږ دا عمر زو تاسو پیژنده عبدالباری جان صاحب زده یو را سره دیو دریم هم د یو کس نوم واغېسته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده درې کسان مونږ په دیوبند کې سبق هم وی مونږ وی چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات وکړو وی دا دریم ملګري راته وی چې مړه تاسو زګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوې خو لګیا دی او لنګري دی او پیري ده او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې راوړي دې ته ناست دي په ده څه کوئ ډېر به دې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږی شي خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لرې شاید بلګي مرګي نشته خو دا پیسو ته ناست دی او خلک پیسې راوړي واسکټ کې ورته اچوي او پیسې راوړي لنګرونه دي مونږ وی بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای نه لاړو ته خو ګڼې وډې وې وی بیا ته وی چې دا تماشه خو به وکړو که نه وی لاړو تانبون ته خو په لارم دی خدای وایه لګیا یې د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب
اخیری عمر کې دی، بوډا دی، بیمار دی، خلک به ملاقات لراتلل، او د ملاقات قانون دا دی چې بل له به تکلیف نه ورکې، دا قانون مو پیژنې. بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر سره ملاقات ته لاړ شي، بیا دې ځي نه، دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو، بیا سلام علیکم، بل له به تکلیف نه ورکې، ضرر به نه رسې، دا قانون دی. نو مولانا اشرف علي صاحب بار یو کس کېنولی و د خانقاه مشر، نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې د ما وخت ضایع نه کړي. هغه دومره کتابونه لیکلي دي، دومره کتابونه، چا شاګردانو چې علما وایي چې د ژوند په ورځې تقسیم کې د ژوند ورځې د پاڼو نه زیاتې دي، د ژوند د ورځو نه پاڼې زیاتې دي. نو وایي هغه چې د خانقاه کوم مشر مرید هغه وایي کوم ځای نه رالی؟ موږ وایي د دیوبند نه. څه له رالی؟ مولانا اشرف علي صاحب ملاقات له. وایي داسې کار دی، ابدا نه تپوسونه کوي، یو درې جواب یې تیار کې، ابدا تپوس کی کون ہو چې تاسو د ځان تیار کړي، کہاں سے آئے ہو، کم ځای نه راغلي چې جواب تیار ہے، کس لیے آئے ہیں چې تاسو جواب تیار ہے. بس دا درې خبرې وګورئ، که دوا له راغلې وې دوا له راغلې، که د مسلې تپوس ته راغلې وې مسلې تپوس ته راغلې، که بیعت له راغلې وې بیعت ته. دریو کې به یو وایه، ټول به نه وایه، او بیا به اشارې کې نظر به روځئ. وایي چې هغه دا خبرې کولې موږ له ورپېدو، وایي یارو داسې هیبت را باندې راغی. وایي چې ورننوتو، وایي مولانا اشرف علي صاحب ناست و، موږ ودرېدو. وایي کون ہے، کون ہو، څوک یې؟ موږ وایي حضرت طالب العلم ہے. کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کم ځای نه راغلي؟ ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں. دیوبند نه راغلي. کس لیے آئے ہیں، څه له راغلي؟ موږ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں، دعا له راغلي. بس سابق شوي ما ته وکتل، عبدالباري جان صاحبزاده صاحب ته وکتل، وی تشریف راکې کېنه. وی چې دې دریم ته وکتل، کېناسته، موږ خو کېناستو، دریم ته وکتل چې په لارې ولا غیبت کو او غیبت کو. وی ده ته وی چې اٹھو خبیث، اٹھو خبیث، بس خبیث اٹھاؤ تم کو، زور سے زبردستی نکالو، نکل جاؤ خبیث کے بچے، بر نکل جاؤ. خدای بس وی سړی په پټه پټو ویسته. موږ نه خولې وبېده چې خدای پاکه دا څنګه دته په د پیښو، دې ته کشف وایي، دې ته کشف. موږ یو پېژنو، زموږ عزت وکړه چې تشریف راکې، کېنه تشریف کېدی، هغه ته اټو خبیث، فورن هغه وویسته، په منډه یې وویسته. بس وی موږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی، مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، خو ډېر لوی سړی دی. وی چې بار وته بل ته مې چې خوند یې درکړل، څنګه تا وی دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا لنګرونه چې نخرې دې کولې، چا ورته ووایي، چا خبر کړه؟ وی بیا سړی راپېده چې دې سره څوک کوي، زه به ورسره وڅوک. دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا د حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکی، دا هغه مریدو، او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاګردو، او دا هغه مریدو. دا ذکر چې کنه ذکر دا د سړي په زړه کې، الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله فرمایي، زه نه وایم، مونږ وایو زړه خپه دی، زړه پریشان دی، ټینشن ګولې ګولې ګولې. الله وایي سان علاج ولې نه کوې؟ الله خبردار، داسې وړه خبره نه ده لکه یو سړی چاته آواز وکړي او اعلان وره خبردار، الله خبردار. بذکر الله تطمئن القلوب. طالبان په پوهېږي دا بذکر الله مخکې شوی دی، د بیا تقدیم نه ما حق و تاخیر وي، فایده اختصاص ورکړي حسن. الله خاص د الله په نوم، خاص د الله په نوم تطمئن القلوب، په زړونه مطمئن کېږي، په بل شي نه. د الله په نوم په زړه کې اطمینان راځي. زمانو الله ذکر به کوئ، ښه لږ مهرباني وکړئ، الله طرف ته لږه توجه وکړئ او د الله ذکر کوئ، پریشانی به نه انشاءالله العظیم. وی بس معمولی به یې دا نه چې نه انسان د خامخا راځي، خو هغه پریشانی چې هغه ته ټینشن ګولۍ ولا خورئ، هغې نه به پې خلاص. نو د الله پاک یو
یو ټیم ځان له مقرر کې سار وایې ماسپښین مازدیګر او په لاره کې دی او زما په خیر په 10 روپۍ دی که په 15 روپۍ تسبیح کېږي تسبیح ځان سره ساتئ تسبیح کې دا برکت دی چې جیب کې دې پرتي وي او لاس دې ورښکته کړه او هسې دې مو سره لاس وجنګېد نو الله به در یاد شي دا مذکر دی الله سړي ته رایادوي که تسبیح دې جیب کې نه خدای به درته نه یادېږي خو که جیب کې تسبیح پرتي وي او ګوته دې وجنګېږي الله درته یادېږي نو ذکر کوئ ډېر د موبایل او د فیسبوکونو لا ډېر زیات زور مو ورکوئ ضرورت لپاره استعمالوئ تقریرونه پې وورئ د علماو بیانات وورئ درسونه پې دا نعتخوانۍ پې خیر دی وورئ فایدهمنه خبره لیکن فضول په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم په خدای دا دنیا کې د انسان دپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده نو ذکر کوئ ښه تاسو ذکر خو ډېر اسان دی لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان یې روزانه وایي ښه ډېر لږ وخت پې لګي زر پیرې وایي او چې سل پوره کې لا اله الا الله نو سلو پسې وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل ډېر زر کېږي په اسانه کېږي او یو درود شریف وایي د درود شریف فضیلت پرته چې د بل وخت بیان کړم انشاءالله ماسخوتن چې خصوصا سملی نو درود شریف وایي یو 200 پیرې خامخا وایي هر یو درود اللهم صل چې راځي ویلی شي خو دا مونځ کې چې کوم وایو درود ابراهیمي دا بیا ډېر بهتر دی